د عادیات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان سلمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود قسم دی د غازیانو پر هغو آسونو چې په پرشهار زغلي بیا په خپلو سمونو سره سپرغۍ الوزوي بیا د سباون په څرک کې یرغل اچوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکۍ جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان نه باسي حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردګار ډیر ناشکره دی وإنه على ذلك لشهيد او بېشکه هغه په خپله په دې شاهد دی وإنه لحب الخير لشديد او بېشکه هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه ښخ دي هغه راویستلی شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو په راویستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي رومرو د هغو پروردګار به په هغه ورځ د هغو له کړو څخه ښه خبر وي